بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله لینګویج ټیب وایو او پورا آپشن چې په دې کې کوم موجود دي هغه به ان شاء الله ټول 1 by 1 کور کوو. دراله مایکروسافټ ورډ ته فایل ټیب، آپشنز، لینګویج ټیب. تیر درس کې مو سیو ټیب وویلي، دې کې به ان شاء الله لینګویج ټیب وایو. دې کې ما سره اول ګروپ چوز ایډیټینګ لینګویجز دي. چوز ایډیټینګ لینګویجز خما سره په دې کې بای ډیفالت انګلیش لینګویج انتخاب شوی ده. زه کولی شم چې په دې کې نور لینګویج هم ورسره پکې اډ کړم چې آیا زما دپاره په دغه لینګویج کې هم سپیلینګ او ګرامر چیک کوه. لکه فار ایگزامپل تاسو دلته ورته وګورئ دا موږ سره ایډیټینګ لینګویج موجود ده، د سره کیبورډ دی، انیبل دی، یعنې زه کولی شم چې په دغه لینګویج کې لیکل وکړم. او همدا شان دا انسټالډ هم ده. انسټال مطلب دا چې دغه د سپیلینګ او ګرامر راته هم پکې چیک کوي. خاصه علم دلته زه ورته وایم چې ما ته پښتو لینګویج هم په دې کې اډ کړه. پی مې پریس کړو، انټر او اډ. څرنګه چې ما اډ کلیک کړو نو ما ته اتوماتیکلی پښتو ته راغله، خو دا را سره انیبل نه ده او نه را سره انسټال ده. انسټال مطلب دا دی چې تاسو ته سپیلینګ او ګرامر هم دا چیک کوي، او نوٹ انیبل مطلب دا دی چې دا را سره یعنې د دې کیبورډ ما سره دلته په سیسټم کې نه دی اډ، زه نشم کولی چې پښتو باندې لیکل وکړم. خو که تاسو ته یاد چې په وینډوز درسونو کې موږ دا ویلي چې کله به موږ ریجنل لینګویج ته راغلو د هغې په تور باندې موږ کولی شو چې پښتو کیبورډ یا عربي کیبورډ یا اردو کیبورډ دا موږ پکې اډ کړو. همدغه شان که زه په دې باندې چې تکلیک هم وکړم نو ما به اتوماتیکلی ما هغه ریجن ان لینګویج ته راولي. دې کې به زه اډ باندې کلیک کړم او دلته به زه پی پریس کړم. چې څرنګه ما پی پریس کړم ما ته پښتو انتخاب شوله. دې کې به زه پښتو ورته واخلم، دا به اوکې کلیک کړم، دا به اوکې کلیک کړم، نو ما ته به اتوماتیکلی دا اوس انیبل ته واوړېږي. ګوره درته انیبل ته واوړېدل. که زه اوکې کلیک کړم نو ګوره دا ماته څه وایي، یو هاف چینج یور لینګویج پریفرنس. For these changes to take effect, you must restart Office. خدي دپاره به زه Office restart کوم، دا به زه کلوز کوم، را به شم دا به دوباره ریسټارټ کوم. صحیح شوه. که زه اوس چې دلته راشم نو ما ته به پښتو انتخاب شوی وي. زه بیا رالم آپشن ته، لینګویج ته رالم، زه وته چې دا ما ته انسټالډ هم کا. ګوره زه چیرې په دې باندې کلیک کوم دا ما انټرنیټ سایټ ته بوځي. زه نشم کولی چې دغه هغه ځای انسټال کړم ځکه چې پښتو لینګویج دوی سر نه د اډ دې کې نه انسټالیږي، نور لینګویج په دې کې انسټالیږي. کومې لینګویج په دې کې انسټال دي؟ فرنچ او سپینش، دغه دوه ژبې، او انګلیش خو خپله منې موجود ده. دغه درې واړه لینګویج دپاره د سپیلینګ او ګرامر چیک کوي، نورو ژبو دپاره یې نه چیک کوي. همدغه شان بل ګروپ ما سره په دې کې چوز ډسپلی ان هیلپ لینګویجز دي. دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زه غواړم چې د کیبورډ لیاوټ چینج کړم. بعضې وخت موږ یو کی پریس کوو د هغې په ځای بله پریس شي، بله پریس کوو بله پریس شي. هغې وجه همدغه وي چې موږ په دې ځای کې ډیفالټ لینګویج ورته فرنچ یا سپینش یا دغه شان بله لینګویج چې ورته اخیستې وي هغه ورته دې ځای نه ډیفالټ کړي وي، نو هغه به چې دلته تاسو ورته وګورئ میچ مایکروسافټ وینډوز ډیفالټ دغه ځای ته هغه ګوري. خو که ته وایې چې نه همیشه دې ما ته انګلیش وي دا به د انګلیش ډیفالټ کړم. که دې ځای کې تاسو هره لینګویج ډیفالټ کوئ نو دلته به راته انګلیش ډیفالټ وي، دا به ما ته ډسپلی لینګویج وکړي. او دا را سره هیلپ ده. هیلپ مطلب دا چې کله زه دلته هیلپ ته راځم نو دغه هیلپ دې ما ته په کومه لینګویج کې وي، زه ورته چې دا دې ما ته په انګلیش کې وي. همدغه شان به دلته کتلی شم چې آیا ویو ډسپلی لینګویجز انسټال فور ایچ مایکروسافټ آفیس پروګرام. ښه په دغه ځای کې ما ته د ټولو پروګرامونو دپاره د مایکروسافټ آفیس چې کوم پروګرامونه دي هغه هلته ما ته لیست راکړی دی او دلته را سره د هغو ډسپلی لینګویج شو کړی ده. او همدارنګه که زه چې ته په دې باندې کلیک کړم نو دا ما ډایرکټ آفیس ډاټ کام ته به ما بوځي او ما ته به آنلاین هیلپ راته راکړي. بل ګروپ ما سره په دې کې چوز سکرین ټیپ لینګویج دی. که زه اوس فار ایگزامپل راشم هلته ما سره میچ ډسپلی لینګویج انتخاب شوی دی چې هلته ما سره ډسپلی لینګویج انګلیش لینګویج دی. خو که زه فار ایگزامپل راشم هلته زه په آپشن باندې ودرېږم نو ما ته دا ټول انفارمیشن ما ته په انګلیش کې شو کېږي. زه وته چې دا راته بله لینګویج کې شو کا نو تاسو به راشئ په دې ځای کې موږ سره دوه لینګویج نورې اضافه دي چې هغه ته فرنچ او سپینش ویلی شي. زه وته چې دا راته فرنچ کې شو که فرنچ مې ورته واخلم دا به اوکې کلیک کړم. اوس چې هم زه کله راځم هلته ما ته سکرین ټیپ به راته په فرنچ کې شو کوي. او که ته چې فار ایگزامپل سپینش کې راته شو کا نو سپینش ورته واخله. صحیح شو. زه ورته مینه چې کومه ډسپلی لینګویج ما سره په دې ځای کې ډیفالټ ده په هماغه ژبه کې د ما دغه سکرین ټیپ شو کېږي. نو ګورئ که اوس تاسو راشئ تاسو ته به دا په انګلیش کې شو کېږي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره لینګویج ټیب